اوس تاسو کولی شئ چې خپل اواز په خپل موبایل کې بالکل په سکندونو کې چې کم دی پروفیشنل جوړ کړئ. تاسو چې کم اواز دی دا به چې کم دی بالکل داسې ښکاري لکه چې تا بالکل په یو مزیدار او د های کوالټي چې کم مایک دی په هغې باندې ریکارډ کړی دا به داسې ښکاري. تاسو په خپل موبایل کې اوس چې کم دی دغه شان اواز چې کم دی څه کولی شئ ایډیټ کولی شئ. بالکل چې کم دی آډیو ریکارډ تاسو په خپل موبایل کې وکړئ. ټیک ده، په موبایل چې کم ریکارډر دی ټیک ده، موبایل کې چې کم خپل ریکارډر دی بالکل مایک ورته مه لګوئ، بغیر مایکه چې کم دی تاسو آډیو ریکارډ کوئ. ټیک ده، آډیو تاسو ریکارډ کړه، تاسو څه کوئ هغه تاسو دلته کې پیسټ کوئ. که چېرې تاسو مطلب همداسې آډیو ریکارډ کوئ که نه تاسو دلته چې کم دی ریکارډ کول غواړئ په دې لیکسس آډیو ایډیټر کې تاسو دلته چې کم دی هغه هم کولی شئ چې دلته تاسو ریکارډ کړئ. دلته نه موږ لږ کولی شئ. یعنې ګوره دا خبره اوس چې کوم دی دا موږ ها دا څه شو دا موږ سره چې کوم دی دغه خبرې ریکارډ شي. اوس چې کوم دی تاسو اول همداسې واورئ. ټیک ده، بیا چې کوم دی څه کوو بیا موږ پروفیشنل یعنې مطلب دا اواز چې کوم دی دی کې داسې دغه راولو چې د اواز په چا باندې بور کېږي نه بد نه لګي. اول دا واورئ او هغه چې کوم دی بیا څه کوو یعنې ګوره دا خبره اوس چې کوم دی دا موږ ریکارډ کوو او دا موږ بیا څه ته اړو دا موږ پروفیشنل وایس ته اړو. ټیک ده، مطلب دلته نه کم دي هڅه شي هغه ریکارډ شي. هغه تاسو څنګه وموریدو چې کوم دی اوس مونږ دلته نه څه ته اړو دا پروفیشنل وایس ته اړو چې مطلب مونږ په دې کې څه افیکټ اپلای کړو چې کوم دی هغه مونږ واړو. ټیک ده، په دې کې صرف تاسو دا طریقه ښایم په دې کې چې تاسو بس څنګه کولی شئ چې تاسو پروفیشنل اواز نه جوړ کړئ. کټکول مټکوله طریقه درته په دې کې نه ښایم، بیا ویډیو اوږدېږي. ټیک ده، دلته راشئ تاسو د 3 ډاټ ته چې کله په دې 3 ډاټ باندې تاسو کلیک کړئ تاسو دغه شانتې مختلف آپشن راوځي. په دې کې چې کوم دی دا دویم نمبر چې کوم دی افیکټ یې لیکلی دی په دې افیکټ باندې به په دې افیکټ باندې تاسو څه کوئ کلیک به کوئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ دې کې تاسو مختلف آپشن راوځي. ټیک ده، په دې کې چې کوم دا لومبی راووتو په دې کې لومبی نه بلکې دا دریم نمبر نارملایز په دې باندې تاسو څه کوئ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ او لومبی به چې کوم دا اواز دی دا به تاسو نارملایز کوئ. چې دلته کنده نارملایز شي دې مطلب څه شو کوم ځای کې اواز تیز راغلی وي اب سلو شو چې کوم ځای کې سلو راغلی به تیز شي دا به برابر شي. ټیک ده، دا چې کوم تاسو لومبی افیکټ به دا شانتې اپلای کوئ. دې نه علاوه چې کوم دی تاسو به راشئ بیا هم دغه 3 ډاټ ته چې په دې 3 ډاټ باندې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو چې کوم دی په دغه افیکټ باندې به کلیک کوئ. کله په دې افیکټ باندې به کلیک کوئ تاسو لاندې به لږ لاندې کوشئ دلته کې تاسو تاسو به لیکلي نور آپشن هم دي پکې خو تاسو چې کوم آپشن ښیم دا پکې وکړئ تاسو به چې کوم دی پروفیشنل اواز جوړېږي. ټیک ده، دا نایس ریډکشن چې کوم دی په دې باندې به تاسو وکړئ کلیک به کوئ. ټیک ده، په دې باندې کله تاسو کلیک کو په دې نایس ریډکشن باندې اوس دې کې تاسو خیال کوئ ښه ملګرو دې کې چې کوم تاسو نه دا سیسټم ګډوډ نه کړي ما چې څنګه پرېښي دي دا به تاسو وکړئ دا به تاسو داسې پرېږدئ. ګوره لومبی چې کوم دی دا تھریشهولډ دی. ټیک ده، دا چې کوم دی 96 -96 ډي بي باندې به تاسو پرېږدئ. دویم نمبر چې کوم دا ریټ دی ټیک ده دا ریټ دا به چې کوم تاسو وکړئ په 1% باندې پرېږدئ دا یې نه دلته دا سیوا کېږي. ټیک ده، دلته داسې سیوا کېږي خو تاسو چې کوم دی دا پس وکړئ په دغه باندې وپرېږدئ. یعنې دغه چې کوم دی که نه -96 ډي بي دا دلته تاسو دا داسې هغه کوئ دا به تاسو دې سر ته راورسوئ. ټیک ده، دې نه چې کوم دی لاندې وګورئ تاسو لیکلي دا اټیک ریلیز چې کوم دی دا به تاسو په دې باندې پرېږدئ 79 MS باندې. ټیک ده، په 79 باندې MS باندې به تاسو پرېږدئ. ټیک ده، دې نه علاوه چې کوم دی دلته لاندې تاسو ګورئ دا به تاسو ټیک کوئ. ټیک ده، دا به چې کوم دی تاسو یعنې بي دا 2000 HZ کوي دا به تاسو سر ته ورسوئ. ټیک ده، دا چې کله تاسو داسې وکړو نو تاسو به څه وکئ بیا دلته نه دلته به تاسو بیا داسې کار وکئ چې په دې اپلای باندې به تاسو کلیک کوئ. په اپلای کله تاسو کلیک کو دا به تاسو په دې باندې اپلای شي دا اپلای کېږي دلته. ټیک ده، اپلای شو بیا به تاسو چې کوم دی راشئ 3 ډاټ ته بیا به افیکټ ته راشئ. بیا چې کله تاسو راشئ لاندې بیا هلته کې لیکلی دی یو د نایس ریډکشن نه بعد لیکلی دی کمپریسر. ټیک ده، په دې کمپریسر باندې به تاسو وکئ کلیک به کوئ. چې په کمپریسر باندې مو کله کلیک کو بیا دې تاسو سکرین شاټ والی دا ما چې څنګه کړی تاسو به هم دک کرانګې وکئ. لومبی چې کوم دی تھریشهولډ دی دا تاسو وګورئ دا تھریشهولډ دی دا به 0 ډي بي کوي یعنې دا مطلب دې کې سر ته ورسوئ داسې. ټیک شو،
بیا چې ورپسې کوم دی دویم دی ریټ ټیک ده ریټ دی دا به تاسو کوي 19.6 او 1 ټیک ده دا به تاسو څه کوي دا به دغه شان دي تاسو یعنې دا دې سر دا اندام ورسوئ ټیک ده 19.6 او 1 ټیک ده ورپسې چې کوم دی بیا د اټیک او ریلیز دا به چې کوم دی تاسو کوي دا دوه دي ټیک ده په دې کې یو چې کوم دی که نه دا دی یو دا دی ټیک ده دا یو به چې کوم دی لومبی دی دا یو دا تاسو کوي 50 MS او دویم چې کوم دی دا به تاسو کوي 200 MS ټیک ده چې کله تاسو کوي بیا به چې کوم تاسو لاندې دا بل وینئ دا تاسو لیکلي ده میک اپ اگین دا به تاسو کوي پلس 17 DB دا بل تاسو چې کوم دی دا تاسو دغه کوي دا به دې باندې تاسو پرېږدئ پلس 17 DB کوي په اپلای باندې به کلیک کوي چې کله تاسو اپلای کوي داسې تاسو اپلای شو بیا به راشئ تاسو 3 ډاټ ته افیکټ ته او لاندې به تاسو لږ لاندې دلته پوښئ دې کې چې کوم دی اوس یې لیکلي دي اپلایزر دا چې کوم دی تاسو دې دا به تاسو وکئ دې تاسو دې کې تاسو دې چې کوم دی سکرین شاټ والی یو درته ښایم ټیک د سکرین شاټ والی لومبی چې کوم دی دا یو دا به تاسو کوي 1600 ټیک ده 16000 ټیک ده دا به چې کوم دی دا بل تاسو کوي 8000 ټیک ده دا بل به چې کوم دی تاسو کوي 4000 ټیک ده دا بل به چې کوم دی تاسو دا 2000 دا په 1000 پرېږدئ دا به چې کوم دی 500 پرېږدئ دا به 250 پرېږدئ دا به 125 پرېږدئ دا به 62 پرېږدئ او دا به چې کوم دی 32 پرېږدئ دا 32 کو دې کې تاسو وګورئ دې کې دا تاسو څه دی دا تاسو کوي 0 DB باندې په دې باندې به کلیک کوئ دا به ټیک کوي ټیک ده دا هم ټیک کوي ټیک ده او دا به چې کوم تاسو دلته څه کوئ اپلای به کوئ دا چیز به هم اپلای شي سکرین شاټ مو دې واخیستو ټیک ده اپلای شو اوس چې کوم دی یو پکې بل پاتې دی دا بل چې کوم دی دا بیا تاسو چې کوم دی په 3 ډاټ باندې به کلیک کوئ افیکټ باندې به کلیک کوئ لاندې به تاسو کوشئ دلته به لیکلي تاسو ته ریورب ټیک ده دا ریورب دی په دې ریورب باندې کله تاسو کلیک کوئ ټیک ده اوس وګورئ دې نیم سکرین شاټ والی حق قربان لومبی چې کوم دی روم سایز چې کوم دی دا روم سایز دا تاسو کوي 300 M دلته به تاسو سر ته ورسوئ ټیک ده دویم چې کوم دی ډیمپینګ به تاسو کوي 100% یعنې دا به تاسو سر ته ورسوئ ټیک ده دریم چې کوم دی ډرای لیول به تاسو کوي 0 DB سر ته به یې رسوئ ټیک ده څلورم چې کوم دی ټیل لیول دا به تاسو کوي -66 DB دې ته به یې راورسوئ ټیک ده دې په لاره راشئ دا به تاسو کوي 36 سیکنډ دا تاسو کوي 49% دا به تاسو کوي -17 DB ټیک ده -17 DB دا تاسو کوي چې دغه شانتي شو بیا به تاسو کوم دلته تاسو کوي اپلای باندې به تاسو کلیک کوي اپلای شو ګورئ ورته دا ټول چې کوم افیکټیو هغه د موږ اپلای شوي هغه خبرې تاسو لومبه کې مو اورېدلې وي اوس چې کوم دلته نه بیا واورئ ټیک ده څنګه وي ګورئ ورته پلی کوو هغه چې کوم دی بیا څه کوو یعنې ګوره دا خبره اوس چې کوم دی دا موږ ریکارډ کوو او دا موږ بیا څه ته اړو دا موږ پروفیشنل وایس ته اړو ټیک ده مطلب دلته نه کم دي هسې شي هغه ریکارډ شي تاسو څنګه ښه ملګرو دکه چې کوم دی تاسو خپل وایس چې کوم دی دې مطابق جوړولی شئ که چېرې دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ